راځو نن د نېسټډ سویچ باره کې مې څه خبرې کوو، بیا وروسته دغې څخه ورشو لوپس ته. ښه، سویچ موږ وویل چې د کنډیشنل سټیټمنټ ده او څو کنډیشنونو څخه یو کنډیشن انتخابوي. مثلا موږ څه حالتونه ولرو، د هغې څخه موږ یو سپیسیفیک حالت انتخابوو، د دې لپاره موږ سویچ استفاده کوو. کړنه یې د ملټي اف یا هم ملټي په اف باندې ده. که چیرې بریک ورته ورنه کړو څه ترېنه جوړېږي؟ ملټي اف. او که چیرته بریک ورسره استفاده کړو بیا ملټیپل اف. مثلا زه یو نمبر اخلم، انټیجر نمبر په نوم سره ویریبل ده، پرنټ اف enter any number. د سکنف لاره اخلو یو نمبر او %d یا %i address of number. اوس وایو چې سویچ همدا نمبر کوم چې موږ سره نمبر په نوم سره وریبل دا سویچ کوو. یعنې دا معنی چې دلته سپیسیفیک قیمتونه ورکوو، د هغې مطابق به یو آوټپوټ ښکاره کېږي. په سویچ کې موږ سره کیس ده او هر کیس په آخر کې بریک لري. سمه ده. لومړی کیس یعنې نمبر کوم حالت کېدلی شي؟ نمبر کېدلی شي څو شي؟ مثلا لس شي. دا یو کیس شو دی موږ سره. که چیرې نمبر لس شي سپیسیفیک کنډیشن ده، په دې حالت کې به کومه کړنه ترسره کېږي هغه موږ دلته ورته مشخص کوو. مثلا زه غواړم یو میسج ښکاره کړم number is 10. سمه ده. او له هغې څخه وروسته بریک لکه د ملټیپل اف غوندې ده، ملټي اف غوندې نه، یعنې اف ایلس اف غوندې ده. دویم بل کیس لرو، مثلا کیس که چیرته نمبر شل اوسېږي نو پرنټ اف number is 20. سمه ده. دا مسج به ښکاره شي او دا به هم څه لري؟ بریک به ولري. همداسې هر څومره کیس چې اوسېږي موږ سره 1 2 3 4 5 10 په هر کیس کې موږ څه ورته مشخص کوو؟ ویلیو ورته مشخص کوو. موږ ویلو چې دلته موږ څه نشو استفاده کولی، یو رینج نشو ورته ورکولی چې یو مثلا د 10 څخه تر 10 پورې، د 10 څخه تر 10 پورې. نو په آخر کې چې څومره کیسونه دي موږ ته په آخر کې به څه اوسېږي ورته؟ ډیفالټ. ډیفالټ لکه په ملټي اف کې د څه غوندې کار کوي؟ د ایلس غوندې. آخر چې موږ سره کوم ایلس اوسېږي نو موږ وایو که چیرې د سویچ سره موږ بریک استفاده نه کوو څه ترېنه جوړېږي؟ ملټي اف. یعنې یو کیس چې صحیح کېږي بل هم صحیح کېږي، ورسره بل هم صحیح کېږي، ټولو کیسونو مربوط آوټپوټ ښکاره کوي. اما که چېرته بریک استفاده وکړي بیا څه ترېنه جوړېږي؟ ملټیپل اف یا هم اف ایلس اف. که چیرې یو کیس صحیح کېږي همالته بریک کېږي، نور مخکې نه دی. ښه، دا یې موږ سره ساده سویچ ده. سمه ده. کولی شو موږ نېسټډ سویچ هم استفاده کړو. کتاب کې مثال راغلی ده، فکر کوم تاسو نه یې ورباندې پوه شوي. نو کله چې د یو سویچ منځ کې موږ بل سویچ جوړښت منځ ته راوړي څه وایو موږ؟ نېسټډ سویچ. مثلا دا د موږ سره سویچ باډي ده. سمه ده. سویچ باډي له ځای څخه شروع ده تر دې ځایه پورې. د دې باډي په داخل کې چې په هر ځای کې موږ بل د سویچ جوړښت منځ ته راوړي ته موږ څه وایو بیا؟ نېسټډ سویچ وایو. مثلا زه وایم که چېرته د کیس ټینشن کې چیرې د نمبر قیمت مو لس اوسېږي، په دې حالت کې یو بل نمبر هم باید موږ څخه واخلي. سمه ده. څه باید وکړو؟ یو بل نمبر واخلي. نو موږ ښکاره کوو پرنټ اف enter another number. دا مسج به ښکاره شي. سکنف لاره یې اخلو %d یا %i او address of نمبر. سمه ده. بیا نمبر مقایسه کوو ورسره. نمبر څنګه کوو؟ بیا یې سویچ کوو، هماغه نمبر وریبل. دویم ځل لپاره مو چې واخیستو تغییر مو پکې راوستو، یا هم کولی شو دلته بل نوم ورکړو نمبر 2. فرق نه کوي. سمه ده. اما چې بل نوم ورکړو څه تاسو کنفیوز نه شئ، دویم نمبر هم دلته ډیکلیئر کوو نمبر 2 په نوم سره. نمبر 2. سمه ده. اوس راځو د یو سویچ منځ کې کیس ده. که چیرې کیس مو صحیح کېږي یعنې د نمبر قیمت لس اوسېږي نو دویم سویچ دویم نمبر به مو نه اخلي، دویم نمبر به هم چک کوي. دویم نمبر لپاره موږ څه کړي دي؟ بل سویچ مو اخیستی ده. وایي که چېرته دویم نمبر څه اوسېږي؟ لس اوسېږي نو څه موږ ته وایي؟ پرنټ اف number 2 is also 10. سمه ده. یو مسیج هر څه مسیج تاسو ښکاره کوئ. او که چېرته شل اوسېږي دویم نمبر موږ ته باید څه وایي چې number 2 is 20. دا مسیج به ښکاره شي. بریک لري او دې ته هم څه ورکوو؟ دویم کیس ته یو بریک لګوو او یو ډیفالټ ده. ډیفالټ هم څنګه ده؟ خپله د کیس 2 لپاره ده یا هم د سویچ 2 لپاره ډیفالټ ده.
او یو د کیس د سویچ 1 لپاره ډیفالت ده نو موږ وکولای شو د یو سویچ منځ کې مو بل سویچ منځ ته راوړو دا مکمل بل سویچ ده سمه ده د شي په منځ کې ده د یو سویچ منځ کې ده دا بریک د څه لپاره ده دا بریک مو ول لګولای دلته دا کوم کیس لپاره ده دغه کیس لپاره یو لومړی کیس د لومړی سویچ د لومړی کیس لپاره سمه ده موږ د لومړی سویچ په لومړی کیس کې وکولای شو یو بل سویچ منځ ته راوړو که چیرې د نمبر قیمت لاس اوسېږي بیا دا برخه مکمل اکزیکیوټ کیږي که چیرې لاس ونه اوسېږي دا مکمله سکیپ کیږي راځو سیو کوئ پروګرام او کمپایل کوئ دا او په نوم سره فایل ده enter any number څو ورته ورکوو مثلا لس نمبر is 10 ګوره اوس بل نمبر هم دی مونږ اخلي یعنې لومړی کې صحیح شوی د دغې منځ کې دویم نمبر دی مونږ اخلي بیا چېرته لس ورته ورکوو نمبر 2 is also 10 یعنې دویم سویچ مو هم کار وکړو دویم سویچ هم نمبر چک شو کولی شو موږ که چیرې دویم سویچ صحیح دویم سویچ کې لومړی کې صحیح کړي بیا موږ څه وکړو یو بل نمبر هم واخلو دغې دپاره یو بل سویچ ورکړو سمه ده یعنې هر څومره نیسټینګ چې تاسو وغواړئ همومره کولی شئ یو سویچ راواخلئ بل منځ کې یې نیسټ کړئ بیا د هغې یو کیس کې مثلا بل سویچ راواخلئ د هغې په یو کیس کې مثلا بیا تاسې ملټیپل اف راواخلئ بیا ملټي اف راواخلئ یعنې نیسټینګ هیڅ کوم لیمیټیشنز نه دی چې مثلا نه دومره نیسټینګ کولی شئ دې څخه زیات نه شو کولی هر څومره چې تاسو وغواړئ کولی شئ یو سټرکچر د بل منځ کې څه کړئ نیسټ کړئ سمه ده په دې باندې پوه شولئ ستونزه وي چا سره ښه اوس راځو لوپس ته موږ غواړو یو نمبر واخلو او چک کړو چې دا نمبر څه ده پرایمري ده که سیکنډري ده سمه ده چې تاسو وایي کار یې نه کولو پرون هماغه کود کوو دلته اوس ګورو چې څنګه ده نو لومړی موږ څه کار کوو یو نمبر د کیبورډ لارې اخلو enter any number scanf percentile address of number یو وریبل منځ ته راوړو integer number په نوم سره او له هغې څخه وروسته غواړو چې نمبر وریبل څنګه کوشش کېږو چې دا پرایمري ده که سیکنډري ده نو وایو اف که چېرته نمبر مساوي په څو سره ښه نمبر موږ له څو سره مقایسه کوو له 2 3 5 اووه 9 11 14 سمه ده نو دا چې زیات تکرار راځي موږ څه کار کوو دې لپاره یو لوپ اخلو وروسته یې په مخکینۍ طریقه باندې هم کار کوو سمه ده لوپ ورته اخلو انټیجر a مساوي کوو له څو څخه له 2 څخه a کوچنی له څو څخه له 14 څخه او a پلس پلس ښه په دې کې بیا کوم عدد راځي نه هم پکې راځي ښه موږ کنټینیو نه ویل دا پرېږدو په دې کنټینیو د ضرورت ده هماغه مخکینۍ طریقه باندې اوس کار کوو که چېرته نمبر مساوي په څو سره 2 سره یا نمبر مساوي په 3 سره یا مساوي 5 سره اووه سره 11 سره او یا هم څو یې 14 دا څنګه نمبرونه دي ټول printf primary else if که چېرته نمبر په ماډیول د 2 مساوي شو په 0 سره یا هم نمبر په ماډیول د څو د 3 مساوي شو په 0 سره او یا هم ماډیول نمبر په څو په ماډیول د 4 نه کوو ځکه چې په 2 باندې شغال په 4 کې سمه ده 15 یا شپږ باندې هم نه کوو چې نمبر په ماډیول د 2 مساوي شو په 0 سره او بل په څو په 9 هم نه کوو ځکه په 3 باندې شوی ده سمه ده نمبر شي سره که سمه ده نمبر په ماډیول د 2 مساوي شو په 0 سره د 2 هم کړی دی سمه ده
11 مساوي شو 0 سره دا څنګه نمبر ده ښه ایلس که چیرې داسې ونه شو څنګه نمبر ده سیو کوو راځو پروګرام رن کوو د یو په نوم سره فایل د انټرنیټ نمبر څو ورته ورکوو 15 سیکنډري ده کوم نمبر کار نه کولو پرایمري ده بل پرایمري ده صحیح ده پوښتنه یو چا سره چا ویل چې کار نه کولو تاسو سره کمپایلر هم نه لګیږي لکه شي ښه اني کوم ځای کې مو غلطي کړې وي کمپایلر هم هغه سیم کمپایلر دی ټول لپاره که چېرته همداسې کوډ لیکلی وي نه فرق نمیکنه چرا نمیکنه په غیر ځای کې فقط موږ سره یو کنډیشن ګوري کوم چې اخر راغلی چېرته کاما ورکړو فرض مزه کاما ورکړو تاسو ما فکر کوو تاسو یعنې هغومره پوهېږي چې کاما او هغه دومره فرق سره لري ښه خیر ده بیا هم کارونه وکړئ په دې کې اوس موږ فار لوپ څنګه استفاده کوو موږ دا نمبرونه راخلو مکمل 2 3 5 11 او 14 دا په یو لوپ کې موږ هغه کوو سمه ده له 2 څخه تر 14 پورې اما کنډیشن ورته ورکړو چې نمبر مساوي شو په هغه جفت ترې نه وباس 4 او شپږ اته لس 12 هغه موږ د لوپ په واسطه به ترې وباسو سمه ده که چېرته موږ کنټینیو او بریک جوړښتونه ووایو وروسته بیا وایو په هغې باندې کار نه کوو که چېرې مساوي شي په غیر دونه سره بیا موږ کنټینیو کوو بیرته لوپ مو او که چېرته هغه نه شي بیا یې نه کوو اوس په هغې باندې کار نه کوو اوس فقط لوپ موږ په دې کې استفاده کوو چې زیات تکرار وشي اوس موږ نه فقط یو نمبر اخلي که چېرته دا پروګرام رن کړو څو نمبرونه یې موږ نه اخلي په یو وخت کې مثلا زه ورته ورکوم څو 50 دا یو سیکنډري ده نور پروګرام خلاصېږي زه غواړم چې داسې پروګرام باید اوسېږي چې زیات نمبرونه واخلي د دې لپاره باید څه استفاده کوو دا مکمل کود باید راواخلو څومره کود مو چې موږ مین لاجیک دی یعنې چې پرایمري سیکنډري پیدا کوي دا به د ځای څخه لرې کړو او په چې کې به یې پیسټ کړو په یو لوپ په باډي کې رښتیا دا نمبر هم باید هر ځل ورسره راغلی شي میسیج هم باید هر ځل تکرار شي ورسره فار a مساوي 0 a کوچنی له څو ځله تکراروو 15 هر څومره ځله چې مثلا لس سمه ده او a پلس پلس هماغه کود مو راواخیست دلته څنګه کو پیسټ کړو فقط د فار لوپ باډي کې او پروګرام سیو کوو راځو بیرته یې کمپایل کوو ښکاري ټول ته نمبر ورته ورکړو څو 12 دېرش 14 15 هر څومره نمبرونه چې ورته ورکوو څنګه دي تر څو چې لس ځله پوره شي یعنې هماغه کود بیا به تکرارېږي صحیح وعلیکم السلام پوښتنه وي چا سره نشته پوښتنه نه زیاد نمیکنیم به خاطر اینکه شرط اینجا دیلز ما دادیم بهش مهربانی تا 13 به خاطر میتیم که در اینجا باز ما مدیول میگیریم سیست و نمبرهایی که میمانه مثلا 23 است یا همون نمبرهای دیگه و باز در چی میاد دیلز آخری میاد غلطی ده باید تکرار کستانش در روز دی خزای که نه این استم ده کار بکویم
ښه پوښتنه یو چا سره نشته پوښتنه راځو بل پروګرام ته په لوپس کې لومړی پارت رانیمیز کوو سمه ده چې کوم پارت دغه انیشلایزیشن ده او انیشلایزیشن موږ څنګه کوو په شروع کې کوو نو راځو دویم پارت څه ده کنډیشن ده کنډیشن هم بای ډیفالت ترو کوم یو څنګه ده ترو ده او انکریمنٹ او ډیکریمنٹ هم نه کوو نو دې لوپ آوټپوټ اوس څه اوسېږي second loop example سمه ده دا به څو ځل تکراریږي اوس راځو بیا یې کمپایل کوو پروګرام څنګه ده د ایگزیکیوشن په حالت کې تر څو پورې چې د کمپیوټر په وس پورې تغیر پورې څنګه کوي ایگزیکیوټ کوي څنګه سټاپ کوو داس کلوز کوو به کنټرول سی به وایي سمه ده کنټرول سی چې تاسو سیم ډي کې لا نامحدود تعداد غسر مخکې مثلا لوپ انفاینټ وسی کنټرول سی پریس کې نور خپل سټاپ کوي ښه او چې دا زیرو کو بیا څنګه اوسېږي بیا به د همیشه لپاره فالس هیڅ ایگزیکیوټ نشو ښه نور څه پاتې لوپ کې پرنټ اف موږ راوړو سمه ده پرنټ اف پر استفاده کوو د لوپ په جوړښت کې دلته څه لیکو پرنټ اف لیکو ښایي لوپ آوټپوټ څه اوسېږي دا کنډیشن همیشه لپاره څه ده ترو ده او همدا ویلکم به تر اخره پورې ښکاره کوي تر څو چې موږ خپله پروګرام نه سټاپ کړی ای ولې ورسره راغلی ده دلته مو کنډیشن کې یې ورکړی څنګه مشکل و چې ایکس مې پرنټر کې لیکل او ایکس یو د درې شو کول کړم یا همدا د هغې په خاطر ښکاره کوي صحیح ده کنټرول سی سټاپ کوو چې ای خو موږ کنډیشن کې ورکړی سمه ده نو حتما به یې ښکاره کوي ځکه دلته موږ څه ډول کنډیشن ورکړو چې باید ښکاره نه شي ای ایگزیکیوټ کېږي هر ځل یې ښکاره کېږي سمه ده سکرین ته یې هغه کوي بل لار نه لري یو کار کولی شي ترې هغې یې کړو سلاش این ورکړو تر څو بېل بېل لاین ښکاره شي یا ویلکم بیل او ای بیل ښه پوښتنه یې چا سره لوپ کې پرون مو ډېر کار ورباندې کړی ده او نور مثالو ته به اړتیا نه وي فکر کوم دا د ریورس نشان میده خب قسم ده یو کار باندې کوو کې ما لاجیک کلیر شو سم ده یعنی یو عادت ورته ورکو هغه ریورس کی enter any number اخلو
percent d address of a په دې وریبل کې ذخیره کوو یا په نام وریبل کې یو بل وریبل ورته اخلو فار لوپ استفاده کوو فار وایل مده وایلی کنه a مساوي صفر تر څو پورې چې نام لوی اوسېږي له صفر نه او a پلس پلس ښه ډیجیټ مساوي کوو په شي سره یو بل وریبل اخلو انټیجر digit نام په ماډیول ده لسم ده او نام مساوي کوو په نمبر تقسیم په لسو باندې printf خو د دې نه مخکې استاد د ډیجیټ په لس کې ضربه وکړه دا خو د ډیجیټس مجموعې لپاره دی دا پروګرام مجموعه تاسو غواړئ که ریورس یې غواړئ دوی وایي چې ریورس یې ښکاره کړي عدد په خط بیا مجموعې دپاره ما ضربه وو یا مثلا جمع کوو د هغې دپاره بیا یو کار کوو سمه percent d او ډیجیټ موږ صرف لومړی هغه ډیجیټس پیدا کړو چې کوم ډیجیټس دي ډیجیټ کې استاد ډیجیټ جمع نمبر او ډیجیټ څنګه ډیجیټ کې ډیجیټ چې تاسو انیشلایز کړی دی نم ماډیولس سره دې کې ډیجیټ جمع نم ماډیولس سره زه نه غواړم چې مجموعه پیدا کړم فقط نمبر ډیجیټس باندې وي شو ډیجیټس یې موږ ښکاره کوو سمه ده که چېرې وغواړم مجموعه پیدا کړو بیا دې ته سم وریبل اخلو سم مساوي کوو په سم جمع هماغه ډیجیټ ته وایي داسې چې مجموعه هم پیدا کړو بیا یو بل وریبل اخلو سم مساوي کېږي په سم هر ځل جمع ډیجیټ چې کوم ډیجیټ هغه به یې سم سره سم په شروع کې صفر اوسي بیا به هر ځل ورسره جمع کوو اما لومړی صرف غواړو چې په هغه لاجیک باندې پوه څه ډول د عدد په ډیجیټس باندې موږ تقسیمولی شو بیا هر کار ورباندې کولی شو یعنې که چېرې موږ په دې باندې پوه چې نمبر یو ځل تقسیم کړو یعنې یو دوه درې هر یو ډیجیټ بیل بیل ښکاره کړو بیا موږ کولی شو جمع یې هم کړو مثلا منفي یې هم کړو ضرب یې هم کړو ریورس یې هم کړو بیا هر کار ورباندې کولی شو سمه ده صرف اوس مو هدف دا ده چې یو ځل نمبر موږ ډیجیټس باندې وویشو ښه راځو پروګرام مو کمپایل کوو او رن کوو چې تر دې ځایه پورې صحیح کار کوي که نه نمبر ورته ورکوو مثلا یو دوه درې یو څو یې ښکاره کړل یو دوه درې هماغه یعنې ریورس یې هماغه کړو سمه ده په ریورس اډر باندې هم ښکاره کوو دا ولې داسې کار کوي اوس راځو په شي باندې خبرې کوو چې ولې درې دوه یو ترنه جوړ شوي دونه سمه ده یعنې درې بیل بیل ډیجیټ شو ګوره لومړی پرسنټ ډي څو یې ښکاره کوو درې بیا پرسنټ ډي څو یې ښکاره کوو دوه بیا پرسنټ ډي څو یې ښکاره کوو یو یعنې نمبر مو په دریو برخو باندې وویشلی شو اوس موږ کولی شو د نمبر جمع هم کړو مثلا منفي یې هم کړو سره په نمبر باندې هر اپریشن موږ کولی شو زه غواړم مجموعه یې پیدا کړم مجموعې لپاره یو بل وریبل اخلم انټیجر سم په نوم سره سم په شروع کې باید څه اوسېږي صفر مجموعه په شروع کې صفر ده هر ځل چې زه یو ډیجیټ پیدا کوم نو وایم چې سم مساوي کېږي په شي سره په سم پلس ډیجیټ سره سم جمع نه وایي ډیجیټ چې پیدا کېږي په آخر کې سم هم څنګه کوو ښکاره کوو printf په آخر کې به مجموعه هم اوس څنګه کوي ښکاره کوي بیا یې کمپایل کوو او راځو نمبر ورته ورکوو څو مثلا 345 ریورس یې څو ده 543 او مجموعه یې څو ده 12 مجموعه یې صحیح ده یا صحیح ده مجموعه یې هم نو یعنې چې لومړی موږ په دې باندې وتوانیو چې نمبر په ډیجیټس باندې تقسیم کړو بیا په هغې باندې هره کړنه ترسره کولی شي دا ولې داسې پیدا کوي دې باره کې اوس خبرې کوو سمه ده دغه مشکل یې هم حل شو صحیح ده اکزیکټلی وایي لوپ درنه جوړ شو له فار لوپ نه پوښتنه یې چا سره دې وریبل مکمل تر نه لري خو سمه ده هغه اضافي وریبل دی موږ سره صحیح ده فرق نه کوي پاسې هم لري کوو ای زه مکمل له منځه وړم سمه ده ای څنګه ده زموږ سره اوس اړتیا نشته ده ځکه موږ کنډیشن په شي باندې اخیستی ده په نام باندې مو اخیستی ده
نام چې ته لوی اوسي له صفر نه بیا مې دا کولی شو. نه فقط د موږ سره کنډیشن مهم تر څو پورې چې نمبر لوی له صفر څخه لوپ په دغې پورې یعنې اکزیکیوشن کوي نو دې وریبل دلته موږ سره شته وي شتون فرق نه کوي. صحیح ده؟ پوښتنه یې چا سره